د الله نبی وی دب الیکم دا الامم تاسو ته د مخکنو خلقو بیماری لګیدلې دي مرضونه لګیدلې دي هغه مخکنو خلقو په بیمارو کې او بیماری وا الحسد والبغضاء حسد او کینه ده چې یو بل سره بغض کوي کینه کوي تو ګورې نه هر پیډ والا د بل سره همیشه په حسد کې ده مولا د مولا سره حسد کوي پیر د پیر سره حسد کوي ډاکټر د ډاکټر سره حسد کوي کاریګر د کاریګر سره حسد کوي زمیدار د زمیدار سره حسد کوي رشتہ دار د یو بل سره بغض او حسد کوي دا بیماری تاسو ته لګېدلې ده چې هغه حسد دی کینه ده او هغه بغض دی د الله نبی وایي دا دومره خطرناک مرض دی خطرناک بیماری دا الا وهي الحالقه ستا په سر باندې خيسته ویخته دي نایل لاړ او پترې پکې خود او لګ وخبات ټول ستا په جولای کې پراته دي په سر یو وختم نشته گنجې شوي بریت یو سړی وخرای ګیره خراول خو حرام دي خو ګیره یو سړی وخرای نو په مخ پاتې شي نه څنګه چې ته وخته خره بیا اغازه باندې تا ته اختنخ کاری سپاشي د وختونه دغه شانه دا بغض او حسد چې دینو دا د خلکو نه دین خره یو لري کوي بغضی سړی دی ددن دین ختم شوه دی حسدی سړی نه دین ختم شوه دی او زمونږ پښتنو کې دا مرض ډیر زیات دی خان په دنیا کې مړی کیږي دا غیروغي کیږي جنگ وشي سوک سپېړو شي دا غیروغو شي لوی لوی دشمنی وی دا غیروغو شي خو یو روغه نه کیږي دنیا کې وسه پورې چانه دا کړي کوم روغه چې کوم دشمنی او کم خفغان کم نفرت د انسان نه د بغض او د حسد د وجه نستا ده كل العداوة قد ترجى ازالتها الا عداوة من عاداك من حسدي د ټولو دشمنو دروغو امکان شته چې یو ځل بروغو شي خداغي دشمنی روغن کیږي چې کومه د حسد د وجه نه ده او د حسد نقصان ده چې ګوره دانه دګینه چې ستا صرف داغه سره په دنیا کې ورانه ده چې ستا د یو سړی سره بغض دی کینه ده حسد دی کاغه وی چې الله یو دی نو تم وی چې الله یو دی دا غلطه ده که سمه ده دا خبره سمه ده خو الله چې ستا بده په دیم بدی شي چې دا تا ولی وی چې الله یو دی کاغه بانګ وی نو ستا باغی بانګ سرم حسدی چې دی بانګ ولی وی کاغه درس کوي نو ستا به د قرآن داغه درس سرم حسدی چې دی درس ولی کوي کاغه بیان کوي نو ستا به داغه بیان سرم حسدی چې دی بیان ولی کوي کاغه منس کوي چاله مخ کوي امامتي ور کوي نو ستا به پای کیم پړ کی یو غون پروتي چې دی ولی ور مخ کیږي دا حسد دومره مخ کې لاړ شي چې سړی وای چې دا د دین کاروم دی نه کوي نو دا بخی حالا کس چلے نه د لپلار وجلې ده نه د نیکه وجلې ده نه د نظم کې سارا کړي ده نه درنه سپېسي اغستی دي نه د سره ظلم او زیاتې کړي ده اسمه وي بدشي ما سره خو سکارم نه دراغله اسمه نه ده خوخه نو د اساس علاج تیار د دې بروغه څنګه کې لکستا په سورانه ده په سمرانه نه ده پس دې نه لګی دا هیڅ خبرم داسې نشته بیا مې نه لګی دا دا بیماری نن سبا پښتنو ته لګېدلې ده خان او زمونږ استادو غب څه ده تاسو ته پته ده زمونږ استادو غب دا ده چې کله کینو چرته موږ د الله د دین خبر خپل مینس کې مذاکره کې ونه کړله چې یو مجلس کې کینو چاته پته نه یو مسله رانه معلومه کیږي چرته موږ د رسول الله د سنت خبره ونه کړله چرته موږ د کلیو د علاقې د پیدې خبره ونه کړم د مسلمانانو د پیدې خبره ونه کړم
خو مړه چې په حجره کې کینی په مجلس کې کینی که جماعت کې کینی که حجره کې کینی که په لاره کې د نالۍ په غاړه ناستي خو چې دوه ناستي نو یو پسې به لګیایي دا زمونږ ګپ دی نو تا ته پته ده چې پلاني داسې کړي دي او پلاني داسې کړي دي کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع د یو انسان د هلاکت د پاره دا ډیره ده د دروغ ګنای دا ډیره ده چې څه اوري نو هغه بل ته بیانوي سوچ پې نه کوي چې دا خبره صحیح ده که غلطه ده خو چې چا ورته یو خبره راورسوله نو دی ډایرکټ بل ته ټیلیفون کې لکه خبرې نن خو داسې کار شوی یا په سات نه تیریږي منډه کې وایي پلاني سره ملاقات لازمه خبرې نن خو دا کار داسې شوی او پته ورته نه چې دا ما د دروغو خبر راغلی او ما مخکې ورسو بس منګه چې دی نو دې خبرو وخوړو الله من نقل الیک فقد نقل عنک دی وخوړو چې یو سړی راشي پلاني تا پسې دا خبرې کولې ها دای کړي دي والله دا خبره ځان سره ذهن کې کینوای د دو مسلمانانو ورانه په خپل منځ کې دومره ناراضي لکه نور خلک چې پکې څومره ورانه پیدا کوي الکه پرون خو یاره پلاني تا پسې ډېره سپکه خوله وخوځوله وای دی وله بیا خپله سوچونه کوي ده به داسې ویلي داسې ویلي انو دی وی خبرې که نو دی ورپسې د هغې نه سیوا سپکه خوله وخوځي دا د چغلمار سړي نه به ډېر ځان ساتئ دا خاندانونه ډېر تباه کوي او زمون خلک دی په غب باندې دا په دونه خوب لګي لکه د مار ته چې بیم غاږي ښا او پیګ نه چې دا د هلاکت سبب شي امام زهبي رحمت الله علیه لیکلی دي بعض خلکو کار دی کنه دو جنگول دو مینس کې شر سیوا کول بازار کې یو سړی غلام د لاس نه نیولې دی او غلام خرڅي او خلکو تاواز کې چې غلام خرڅوما ډېر ښه غلام دی په کار نستړی کیږي په مهنت نستړی کیږي نور پکې هیڅ عیب نشته دی خو یو کار پکې دی چې دا ظالم چغلي کوي چې چا سره دی نو د هغه کور ورانوي چغلۍ مرض پکې ډېر دی نور خو ډېر ښه سړی دی کار پکې څومره چې ته غواړې کوي خو بس خبره پکې نه ټینګېږي نو دا یې عیب پخواني ډېر ښه خلک و یاره چې به نقصان و نو چې شی به یې اخیسته او خرڅوه نو پوره نقصان به یې درته وی اوس خو به دې د سین نه تګې پورې کړي او تګې به دې پرې راپورې کړي ښه په پته به هم دې پوه نه کړي د پیش نه به درته پیشم خان جوړ کړي دومره شی به او دومره صفتونه او تعریفونه به وکړي نقصان به درته نه وایي او تعریفونه به یې شروع کړي سړي منډیله غوا بوتلې وه خرڅولی نه خرڅېده دا خرڅول او اخیستل هم یو تجربه غواړي ما ورته یو شعر ته خرڅو الله که څوک راباندې سلام هم واچوي زمړه دا په دی نه دی او چې ته کله دلال له لاس کې ورکې بیا ورته غوږ کېږي چې څنګه خرڅېږي یو سړي غوا بوتله نه خرڅېده انو دلال ورته وایي زه به یې دله خرڅه کړم خو ماله به پکې څه منې وایي ټیک ده نو دی یې وایي را پړی ماله راک پړی ته واغست وایي دا داسې غوا ده وروره چې د بدن نه وړه ده او په پیو کې د میخې نه هم ډېر پی کوي په پول یې پرېږده په خپله ځان مړی چې څه ټایم ورته بچی پرېږدي هغه ټایم لشه لتې نه وایي ورانې نه کوي بس دوا به راته کوي هر وخت ورته بچی پرانیږدي نو لتې نه وایي سوچ یې وکړه چې دا غوا به په دې لاره باندې دومره ښه شوي نو چې اوس لکه دی په لږه ګیام مړېږي او پی هم ډېر کوي او هر وخت کې ودرېږي مو نو هغه ته وایي دا پړی ماله راکړه نو چې پړی یې ترې واغست وایي ولې وایي بس دا زه واپس کور ته بوځم نو ولې نو دا خو ما د دې د وجې نه خرڅوله چې نه به پی کول په ګیا راله لشین کړی و هر وخت به یې لتې والې لوی غیمه به وه چې لتې هم نه وی او پی هم ډېر کوي او ګیا هم لږه خوري نو والله که زه یې خرڅه کړم زه خو واپس کور ته بوځم دا فرق به پکې اوس په دې لاره کې راغلی نو زمونږ خلک وله عیبونه پټ کړي د 2 ورځو د 3 ورځو به یې ډکه پرېږدي او بیا به منډیله بوځي هلته به یې خرڅه کړي هغه بل غریبي چې والي نو په اول دلته بالټې ډک شي او په 2 ورځ پکې بیا پیالۍ پی نه د نشي ګولۍ ولا ورکی دوايانې ولا ورکی نو ته چې سمه ګډه ده چې پارځه ولا لاس راکاږي غږ بنک او کور ته به نه راولي چې نشته ختم شي کنه بیا بس خرش پرشي والله کو زره په خوا کې چرګم تیر شي دا شی شروع دی نو مسله دا ده چې کم شی خرڅې د هغې به نقصان ښکاره کوي او من غش فلیس منا چا چې خیانت وکړه دوکه یې وکړه زموږ ملګری نه دی منګ چې څه شی خرڅو نو عیب ولا پټ کو دکاندار به مخامخ دی پروټو له داسې شو جوړه کړي چې تا به ځان ته په خپله راکاږي چې راشه دا ښه دي خو د هغه مخې ته چې کوم پراته دي که نه هغه د لکه نیم په نیم ارزانه درکوي نو هم بیا ترې وانخلي
توره ګوتې به کتلی او تا ته به خاصو نه واچوم الکه دونه درځنه واچو نو بیا چې کله دونه کلکی غوټي به ورکی چې په غزه کې تو کولاول هم نشي کور کې کله کولاوي نو بیا به تا ته پته لګي چې اوهو کانے کے لیے اور دکانے کے لیے اور دا خدا تیغا خو مخامخ یو شی او خوراک د پاره بیا بل شی دا خود ما سره هغه کار وکړ حیران بشي فروټ باغ لګېدل طرف به وللاندې کړی او هغه سم طرف به ول د پاسه کړی نو تبه چې دا خو سم خولې دی خو چې کله په ګوتې کې واچو بیا کولاو کې خدا غو نیم ښه دی دا دوکه دا دا ناروا ده هغه مسلمانان خلکو هغه وی بای غلام خرصومه خو سبب را پس خلک خیره کی چې منګه دغه دا نقصان ولې نه ویل هغه وی غلام خرصومه خو نور پکې هیڅ نقصان نشته خو نقصان پکې دا دی چې چغلی کوي یو سړیو نو هغه ویل چغلی دی کوي کنه زمای د چغلی سره څه کار دی زه خو کارونه پې کومه چې کار کوي نو بس مال خده غلام واغس کوړته بوت غلام په کار باندې بلګیا او مالک ډیر خوشاله دی چې ماشاءالله ډیر خسته سړی می پیدا کړي خو غلام خو د خپل عادت نه مجبورو د دو کسانو جنگول داغه کارو نو وی چې د دې خزي خاون خو ډیر اتفاق دی دا به څنګه ورانو ما نو د خزي تولوي پته خو د تنشته کنه فورن زما د مالک نه رستا دا خاون یو سړی سره غپ لگاو چې یاره پلانیږي کې خزه د مال بخا مخاص چل کېدا براله کې خاون دی بل واده کوي خزار سمنی خو چې دا ورته چې زبل خاون بل واده کوم کنه توبه وباسه کاغار څنګه ده خو دې ته نه تیاری ایو سړیو خزه ورته ویل چې ستا د مور او پلار خدمت په مانشته لکه چې زه خدای خزانه ما د خزه باندې خود خاون خدمت واجب دي ستا خدمت به کومه مور او پلار دي کنو کراول نه سیو که په خپل ولا خدمتونه کې د مور او پلار خدمت د په مانشته او خیر دې کني تاسو کا زستا د مور او پلار نو کرانه منې کوم هغه پریشان دی چې خدایا زب کله کار لازمه کله به یو خوازم بوډا پلار مې دی بوډای مور مې دی چې زما خزه خدمت نه کوي نو دله بزو سوق ګورم راغه یو عالم توای یره جی دا مسله څنګه ده په خزه باندې د خواخه او د سخر خدمت شته پنګور ناغه ورته وی چې ورور شریعت کې په لازم نه ده ک خپل او ک ثواب ته ملاوي شي کې نه کینو لازمی پې نه ده دا غریب وي چې زم غلام را لکار خراب ما خو ویل زب مولوی صاحب نه تاسو کوم هغه نه به جواب معلوم کوم نه خزه ته چې غر کیږي مولوی صاحب نه ته ویل دي چې دا خدمت د کیږي نه ګناه ده اوس هغه وای چې ګناه پکې نشته نو اوس پسکو نو دا سستومانه دی نو دی وته وای چې مولانا صاحب اخر نو زب سکو مزه خو غریب ما عجز ما بے وسه ما مزدور کار ما سار لاړ شم نو ما خام پورې مزدوری کوم کله پکې شپم را باندې راشي دا بوډا مور او پلار مې دې خدمت بسو کوي چې زما خزه ولا نه کوي ناغه ورور تا خو مانه د مسلې ته پوس کړي دي چل ته پوس درانه نه دی کړي کنه چل بم د تزوس وخه ما خیر دی وې دا چل راته وخایا چې دا خزه زما د مور او پلار خدمت شروع ورته ویلې د خزه ته دی وایي چې د مور او پلار خدمت زما پتا باندې بالکل نشته د خوا خسخر خدمت در باندې نشته خو په ما هم دا پابندي نشته الله زما د پاره سلور خزه جایز کړی دي فین خفتم الله تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع الله پاک وی ک تاسو یتیمانانو سره انصاف نشي کول نور خو لګی دي نور زنی کاو کی دوو کی دریو کی سلورو کی قران کې الله جایز کړی